سلامونه ملګرو، زه ورور راغم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د ویډیو په پیل کې موږ یوه کورنۍ وینو چې په ډېره خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروي، خو هغوی نه پوهېدل چې یوازې څو شېبې وروسته به له دوی سره داسې څه وشي چې دوی به یې فکر هم نشي کولی. کله چې ښځه او خاوند په خبرو سره بوخت وه، ناڅاپه یې له د باندې څخه د خلکو د چیغو غږونه واورېدل. کله چې له کوره څخه راووتل نو ویې لیدل چې خلک په ګډوډۍ سره هر څوک له خپلو کورونو څخه تښتي لکه یو لوی مصیبت چې را روان وي. جیسن او بیت ولیدل چې ګاونډیان یې هم ویرېدلي دي او ژر ژر خپل کورونه تشوي. جیسن له ګاونډي څخه وپوښتل څه خبره ده، ولې تاسو کور پرېږدئ؟ خو هغوی دومره په بیړه کې وه چې جیسن ته یې هېڅ جواب ورنه کوي. کله چې د ګاونډي زوی هم ولیدی چې خپل سامانونه راټولوي، جیسن ترې وپوښتل زویه تاسو چیرته ځئ؟ هلک جواب ورکوي زما د پلار ملګری یو دولتي افسر دی. هغه وویل یو ډېر زهرجن وایرس خپور شوی دی چې عادي انسانان په یو وحشي بلاو سره بدلوي. خو د هلک مور راغله او خپل زوی یې له هغه ځای څخه بوتلی. جیسن له هغې څخه وپوښتل دا ماشوم د کوم وایرس په اړه باندې خبرې کوي؟ هغې وویل اوس د خبرو وخت نشته، خپله ښځه او لور بوځه او له دې ښار څخه ژر تر ژره ووځه. دا خبره چې یې واورېده، جیسن او بیت ډېر ووېرېدل. جیسن بې له فکره څخه خپلې کورنۍ ته وویل چې ژر موټر ته وخېږي او له ښاره څخه د وتلو هڅه یې وکړه. خو په لاره کې یې ولیدل چې هغه خلک چې د ښار څخه وتلي وه اوس بیرته د ښار خواته را روان دي. دا ورته ډېره عجیبه ښکاره سوه. مخکې ولاړل خو د ترافیک په رش کې بند سول. کله چې د موټر څخه دوی راښکته سول نو ولیدل چې د ښار یوازینۍ د وتلو لاره پولیسو تړلې ده. په هوا کې هلیکوپټر هم ګرځي. خلکو ته یې وویل چې یو زهرجن وایرس خپور شوی دی نو بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شئ. جیسن ته دا خبره ډېره مشکوکه ښکاره سوه، ځکه که وایرس خپور شوی دی نو ولې خلک د ښار څخه د وتلو پر ځای باندې بیرته ښار ته راولي؟ ناڅاپه له غره څخه یوه لویه ډبره د دوی پر موټر باندې راولوېدله. غرونه سره ولړزېدل. هماغه وخت له غره د شا څخه دوې جنګي الوتکې راووتلې او د ښار پر لور باندې روانې سولې. هغو الوتکو د ښار پر هر ځای بمونه وغورځول او ټول ښار یې په خاورو سره بدل کړ. بیت ژر پوهه سوه که دوی د پولیسو خبره منلې وای او بیرته خپلو کورونو ته تللي وای نو اوس به دوی هم ژوندي نه وای. وروسته هغه الوتکې د سړک پر خلکو باندې بمونه غورځول پیل کړل. اوس ټولو ته معلومه سوه چې حکومت غواړي ټول خلک ووژني. خلک د ژغورنې لپاره هر لور ته منډې وهي. خو جیسن او بیت پوهېدل چې هر چیرې ولاړ سي الوتکې به یې ووژني. بیت شاته وکتل او یو ښوونځي یې ولیدله چې د غره پر سر باندې جوړه سوې وه. هغې وویل دا ځای ښایي خوندي وي. جیسن او بیت او د هغو لور زوی په منډه سره د ښوونځي ولور ته وروختل. الوتکو د پل پر خلکو باندې بمونه وغورځول. دوی په منډه ښوونځي ته ورورسېدل او هلته یې یو تونل پیدا کړ. د بم د چاودنې څخه څو شېبې مخکې دوی ژر تونل ته ورننوتل. کله چې د بنکر دروازه بندوله یوه زوروره چاودنه وسوه، خو د خاورو لاندې بنکر کې د دوی ژوند وژغورل سو. خو اوس د دوی لپاره دا پوښتنه ډېره حیرانونکې وه. دا څنګه وایرس و چې حکومت یې د ټول ښار د خلکو د وژلو لپاره بمونه غورځوي؟ دوی هیڅ نه پوهېدل. یوازې دومره ورته معلومه وه چې که ژوندي پاتې کېدل غواړي نو په خاموشۍ سره باید په همدې بنکر کې ژوند وکړي. خو د دوی لپاره لویه ستونزه دا وه چې تر څو به دلته ژوند کوي او د خوړو او اوبو لپاره به څه کوي؟ ښه خبره دا وه چې هلته ډېر داسې خواړه پراته وه چې د ختمېدو نیټې یې هم ډېرې وې چې د 3 کسانو لپاره د اوږد وخت لپاره بس کېدلې. د جیسن ښځه بیت ډېره اندېښمنه وه. هغې د خپلې لور زویي په اړه فکر کاوه چې که خدای مکړه ناروغه سي نو څه به کوو؟ بیت د دروازې د تړلو پر وخت خپل لاس بند کړ او سخت ټپي سو. دوی دا اندېښنه هم درلودله چې کېدای سي دا زهري وایرس د دوی بدن ته داخل سوی وي. خو اوس د فکر کولو وخت نه و. اوس لازمه وه چې بنکر خوندي کړي تر څو هیڅوک ونسي کولی چې د باندې د خوا څخه دا دروازه خلاصه کړي. جیسن د اوسپنې زنځیر سره دروازه ټینګه وتړله او پرېکړه وکړه چې اوس به همدلته پټېږي او ژوند به کوي. خو د ځمکې لاندې ژوند کول اسانه نه و. هره ورځ به هماغه خواړه، یو خیرنې او بدبویه اوبه به یې څښلې او په فارغه وخت کې به یې ورکې کولې. د باندې نړۍ سره یې هیڅ اړیکه نه درلودله. د ډېرو ورځو وروسته دوی له دې بنکر څخه ډېر ستړي سول، خو څه به یې کولی سوی؟ خو هیڅ یې نه سوی کولی. که پورته ولاړ سي نو شاید ژوندي پاته نه سي. دا ژوند د جیسن کورنۍ ته د نړۍ پای ښکاره کېدی. زویي له خپل پلار څخه وپوښتل پلاره تر کله به دلته پاته کېږو؟ جیسن هیڅ ځواب نه درلودی. یوازې یې خپلې لور ته وویل کله چې وایرس ختم سي نو موږ به د باندې ووځو. هغه د خپلې لور سترګې پټې کړلې او ورته ویې ویل چې د باندې نړۍ تصور په خپل ذهن کې راوله او هغه همدې شکل ورته وښودل. ورځې تېرېدې، بیا میاشتې. دوی ته هیڅ احساس نه و چې د باندې د وتلو په تمه باندې دوی دلته 300 ورځې تېرې کړې وې. زویي د خپلې مور له پریسکوپ څخه د باندې وکتل. هلته یې یوازې ورانه او سوځېدلې منظره ولیدله، داسې لکه ټوله نړۍ چې په خاورو بدله سوې وي. هیڅ د انسان نښه نه وه. د دې په لیدو سره کوچنۍ نجلۍ احساس وکړ چې ښایي دوی د نړۍ وروستي ژوندي پاتې سوي خلک وي.
خو مور یې ډاډ ورکړ چې داسې فکر مه کوه، کېدای شي ستا ملګري هم زموږ په شان باندې یو ځای پټ سوي وي. اوس شپه وه او د ډوډۍ وخت و، د خوړو ذخیره لږ پاته سوې وه، نو دوی درو سره به لږ خواړه خوړل. خو نن د زویي په غوښتنه هغې ته یو بشپړ خوراک ورکول سو. کله چې زویي هغه دبلی خلاص کړ نو حیرانه سوه. دبلی له دننه څخه خالي و، د هغې شاته یو کوچنی سوری جوړ سوی و. شاید چا یا یو څه دا خواړه غلا کړي وي. بیت چې نور دبلیان وکتل نو پوهه سوه چې 12 دبلیان خالي دي. د دې په لیدو سره دوی ډېر اندېښمن سول، ځکه دا د دوی د 2 هفتو خوراک و. بیت د وینټیلیشن جال ته وکتل او فکر یې وکړ چې ښایي موږک راغلی وي او خواړه یې خوړلي وي. بیت وویل که دا موږک وي باید ژر در ژره یې ووژنو، که نه نو ټول خواړه به خراب کړي. زویي چې خفه وه پلار یې ډاډ ورکړ پر دغو وړو خبرو اندېښنه مه کوه، که خواړه ختم سي زه به پورته ولاړ سم او نور خواړه به راوړم. بله ورځ زویي له خپل مور سره د بلاکونو لوبه کوله چې ناڅاپه یې له شا څخه یو غږ واورېدی. کله چې زویي ورته وکتل یو موږک بیا راغلی و چې خواړه واخلي. زویي ژر مور او پلار ته وویل او دوی نن اراده وکړل چې دا موږک باید حتما ووژل سي. جیسن له غوسې څخه چاړه راویستله او مخکې ولاړی، خو موږک ډېر تیز و. د جیسن له برید څخه په تېښته باندې بریالی سو. پر میز باندې د تیلو څراغ راولوېدی. کله چې موږک غوښتل چې د خپل سوري له لارې وتښتېږي، بیت ناڅاپه پر هغه باندې یو تیز وار وکړ او موږک یې ووژي. دوی خوشحاله سول، خو ناڅاپه اور بل سو. جیسن ژر ورمنډه کړله چې هغه څراغ بند کړي، خو هغه ډېر ګرم و، لاس یې وسوځېدی او د شیشې په ماتېدو سره ټول میز په اور سره بدل سو. بیت پر دره وشکوله او هڅه یې وکړه چې اور مړ کړي. جیسن له نل څخه نیم سطل اوبه راویستلې او پر اور یې واچولې. په ډېر زحمت سره یې اور مړ کړ، خو خطر لا نو ختم سوی، ځکه چې د اور دود د بنکر ټوله ځای ډک کړي وو او د وینټیلیشن له جال څخه د باندې وتل یې پیل کړل. دوی وویرېدل ځکه چې اوس دود د باندې وتی او په همدې دود سره د دې دغه پټ ځای معلومېدلی سوی. جیسن وویل کېدای سي د شپې تیاره به دا لوګی پټ کړي او څوک به ونه پوهېږي چې دلته موږ یو. دوی درې واړه په ویره کې ټوله شپه تېره کړل. سبا سهار د آرام لپاره د پریسکوپ له لارې د باندې وکتل، خو د لیدو سره یې زړونه له ویرې څخه ډک سول. د باندې هر ځای لوګی خپور سوی و، خو دوی پوه سول چې ښایي د دوی پټ ځای افشا سوی وي یا معلوم سوی وي. بیت وویل که لوګی وي نو ویرې به هم شاوخوا خپرې سوي وي او څوک چې څېړنه وکړي د بنکر ځای به پیدا کړي نو باید دا ایرې پاکې کړو. دوی دواړو دا فیصله وکړه چې باید د باندې ولاړ سي او هغه ایرې پاکې کړي. مخکې له تګ څخه جیسن خپلې لور ته وویل زویې ژمنه راکړه چې هر څه وسي ته به د باندې نه راوځې. زویې ژمنه ورکړه او پلار یې دروازه خلاصه کړه. کله چې ډاډه سوه چې د باندې څوک نسته، دواړه د باندې ووتل. زویې همدلته یوازې پاته سوه. د مور او پلار د راتګ انتظار یې کوي، خو ډېر وخت تېر سو. هغوی بیرته رانغلل. نو زویې د یوې چوکۍ پر سر باندې وروختل او له دوربین څخه یې د باندې وکتل. هغې ولیدل چې مور او پلار یې هڅه کوي دروازه پټه کړي، خو بیا یې یو داسې څه ولیدل چې سایه بنده سوه. په لیرې ځنګل کې یو توره سایه په تیزۍ سره د دوی پر خوا باندې را روانه وه. زویې چیغه کړه او پلار ته یې غږ ور وکړ چې شاته وګوره، خو د دوی واټن ډېر سره لیرې و. د دې غږ مور او پلار ته نه ور ورسېدی. په ویره کې نجلۍ خپله ویره هېره کړه، پر زینو ور وختله او له بنکر څخه د باندې ور ووتله. کله چې د باندې راووتل نو پوه سوه چې مور او پلار یې دلته نسته. نجلۍ خپل مور او پلار ته په لوړ غږ سره نارې ور وکړلې، خو ناڅاپه یو چا د دې په خوله باندې لاس ور ونیوی. هغه بل څوک نه و بلکې د هغې مور وه. څو ثانیې وروسته د ځنګلي هوسیو یوه ډله له هغه ځای څخه تېره سوه. که څه هم دوی درې سره ژوندي پاته سول، خو د مرګ ویره لا نوره زیاته سوه. دا هوسۍ ښایي د کوم خطرناک شي څخه په تېښته وې. ټولو ته خطر محسوس سو، نو ژر یې ځانونه بیرته بنکر ته ور ورسول او دروازه یې وتړله. جیسن په زوره دروازه بنده کړه او ټولو ته یې وویل چې چپ سئ. لږ وروسته د لوړې خوا څخه د قدمونو غږونه واورېدل. داسې ښکاره کېده لکه څوک چې د بنکر د دروازې لور ته را روان وي. څو دقیقې دا غږونه د بنکر شاوخوا اورېدل کېدله. درې واړه ورو ورو دروازې څخه لیرې سول او دننه خواته ولاړل. ښایي هغه څوک چې لوړ وي نه پوهېدل چې د بنکر لاندې یو څوک سته. لږ وروسته زویي د ویرې څخه ژړل پیل کړل. بیت ژر د هغې خوله بنده کړه او ورته ویې ویل که ستا غږ د باندې ولاړ سي نو زموږ کار نور خلاص دی. دوی ورو ورو د دروازې د خوا څخه لږ مخ ته ولاړل، تر څو که څوک د لوړې خوا څخه دروازه خلاصه کړي دوی خو به ورته ښکاره نه سي. خو ناڅاپه د زویي د ناوکۍ رسۍ په یو میخ کې بنده سوله. هغه میخ ورو ورو خلاصېدی. جیسن او بیت دواړه پرې وډار سوله، ځکه دا رسۍ د هغه ناوکۍ د غږ سره تړاو لري. لا تر اوسه یې څه نه و کړي چې هغه میخ په ناڅاپي ډول سره راووتی او هغه ناوکۍ غږونه پیل کړل. جیسن سمدلاسه هغه ناوکۍ څیرې کړل او د هغې سپیکر یې ورمات کړي. خو اوس ډېر ناوخته سوی و. هغه شیان چې لوړ یې د دوی تعقیب کوي پوه سوه چې یو څوک لاندې حتما سته. ناڅاپه د لوړې خوا څخه یو دروند غږ وسو او بیا د درنو قدمونو شور د بنکر د دروازې پر راورسېدی. هغه اوس پوه سوه چې دلته یو څوک حتما پټ دی او هغوی هڅه پیل کړه چې دروازه ماته کړي.
هغوی په زور سره د دروازې د خلاصولو کوشش کوي او که څه هم زنځیرونه پرې تړلي دي خو د هغو د زور څخه زنځیرونه یو په بل سره ماتیږي. جیسن پوه شو چې دا دروازه به ډېر وخت ونه نیسي نو ژر یې د اوبو د پایپ په ماتولو سره شروع وکړه. دلته بیت هم زړورتیا ښکاره کړل، زینو ته ور وختل او د خپل وزن په زور سره یې دروازه ټینګه ونیوله. خو اوس هم د اوسپنې دروازه ورو ورو خلاصېږي. همداسې یوه توره سایه د دروازې پر سر باندې ښکاره شوه. د سترګو رڼا یې لکه د څراغ په شان باندې ځلېدلې، لکه مرګ چې دوی ته د لوړې خوا څخه ګوري. جیسن بې له دې چې فکر وکړي په پایپ سره یې پر هغوی باندې حمله وکړل او هغه شاته ولوېدل. جیسن ژر پایپ ته دروازې ترمنځ بند کړ او دروازه یې بنده کړله او هغه شان له هغه ځای څخه وتښتېدل. خو د جیسن بدن لا هم رپېدی. هغه هیڅکله فکر نه و کړی چې د جګړې تر شا به یوازې ظالمان نه بلکې شیطاني مخلوق هم ګرځي. دوی درې واړه د زینو تر څنګ په خفګان سره کښېناستل ځکه چې اوس د دې پټ ځای معلوم سوی و او هره شیبه امکان لري چې بیا پر دوی باندې حمله وسي. دوی پوهېدل چې دا ځل به ډېر زیات خلک راسي او دوی به د هغوی سره مقابله ونه سي کولی. بیا هغوی د بنکر و دروازې خواته راټول شول. جیسن، بیت او زوی ټوله د ویرې څخه رپېدل. ناڅاپه یو زوروره حمله پیل شوه. دا ځل د دې حملې کچه ډېره لوړه وه. د اوسپنې قوي دروازه ماته شوله او لاندې راولوېدل او د بنکر د دروازې مخې ته ګڼ شمېر ځلېدونکې سترګې راښکاره شولې. دوی له ویرې څخه منډې کړلې خو هغه شان یعنې هغه عجیب مخلوقات په دوی پسې دننه راغلل. بیت خپل د تیلو څراغ وغورځوي او د هغوی ترمنځ یې پرده وسوځوله. بیا یې یوه المارۍ راښکته کړه او لاره یې بنده کړله. دوی دننه منډې وهلې خو پوهېدل چې دا منډه به هیڅ پیدا ونه کړي. هغوی ته د تېښتې بله لاره نه وه پاته. بیا هغه نجلۍ د ځمکې په لور باندې یو هوایي سوری ولیدی. جیسن په زور سره هغه هوایي سوری مات کړ او خپله ښځه او لور یې د باندې ورپورته کړل. خو کله چې خپله د راوتلو کوشش کوي هغه سوری ډېر تنګ و او دی پشکې بند پاته سو. له شا څخه هغه عجیب مخلوقات را نږدې کېدل. جیسن پوه سو چې باید ځان خلاص کړي نو په زور سره یې خپله اوږه ماته کړله او د درد څخه یې چیغه وکړه. خو ژر یې ځان قابو کړ او دننه سوري ته ور داخل سو. بیت د ده د رایستلو هڅه کوله خو وخت یې ضایع کېدی. کله چې جیسن نږدې و چې ووځي یو غټ مخلوق راغلی او د هغه پښه یې ونیوله. جیسن پوه سو چې نور یې د ژوند پاتې کېدو هیله نشته. د خپلې مېرمنې ته وویل هر څه چې کېږي زوی باید وژغورل سي او په همدې شیبه هغه عجیب مخلوقاتو هغه د بنکر وخواته راکش کړي. خو جیسن د هغه عجیب مخلوقاتو څخه نه وېرېدی بلکې په زړورتیا سره یې ورته وویل راسئ وبه مو ګورم چې تاسو څومره زور لري. بیت او زوی چې وکتل له بنکر څخه د جیسن د چیغو غږونه راوتل. بیت پوه سوه چې خاوند یې د دوی د تېښتې لپاره جګړه کوي. هغې په درد سره خپله لور راواخیسته او منډه یې کړله چې له هغه عجیب مخلوقاتو څخه ځان لرې کړي. خو چې مخ ته یې وکتل یوه عجیبه منظره یې ولیدله. له ښار څخه د وتلو پر لور باندې اوس یو لوی دیوال جوړ سوی و. هېڅ څوک له دې ښار څخه نسي وتلی. هماغه وخت یو هلیکاپټر د دوی خواته راغلی. بیت شاته وکتل. دا د پوځ هلیکاپټر و. هغه ژر ورنږدې سو او د رڼا څراغ یې پر دوی باندې ونیوی چې دوی دواړو منډه وهله. د پاس څخه یو غټ جال پر دوی باندې راوغورځېدی او دواړه پکښې بند شول. دوی ډېرې هڅې وکړې چې ځان خلاص کړي خو جال سخت تړلی و. بیت د جال له منځه څخه ولیدل چې یو شمېر توره سایه لرونکي د شنو سترګو سره د دوی خواته را روان دي. دلته د کیسې اصلي راز معلوم سو. دا کسان چې موږ فکر کوي چې عجیب مخلوقات دي یا پیریان دي په حقیقت کې د پوځ سرتیري وه چې د ګاز ماسکونه او د شپې لیدونکي عینکې یې اغوستې وې. هماغه ژېړې رڼا لرونکي سترګې یې چې موږ ته د بلې نړۍ مخلوقات ښکاره کېدل هغه د انسانانو سترګې وې. خو دا پوښتنه پاته سوه چې ولې پوځ د دې خلکو دښمن دی. دا به مخته په کیسه کې معلومه سي. اوس بیت او زوی دواړه د پوځ تر ولکې لاندې راغلل. یوه سرتیري یو غټه ستنه راویستله او د دوی په غاړه کې یې ووهله. کله چې د دوی وینه معلومه سوه دوی ته معلومات وسو چې دوی دواړه هم په زهرجن وایرس باندې اخته سوي دي. یعنې اوس دوی د نور انسانانو لپاره خطر دي او د قانون له مخې باید دوی ووژل سي. په حقیقت کې دا وایرس هغه وخت خپور سو چې د ښار یو کوچنۍ برخه په هغه وایرس باندې اخته سول. دا وایرس د هوا له لارې خپرېدی او ډېر ژر بل انسان ته انتقالېدی. اخته کسان په خپله هم نه پوهېدل چې ناروغه دي او حکومت هم د دې وایرس لپاره هیڅ درمل نه و پیدا کړي. بې له دې چې حکومت د خلکو د وژلو څخه پرته بله لار ولري بل هیڅ لاره یې نه درلودله. بیت په ژړا سره وویل هیله کوم زما لور پرېږدي. خو کله چې بیت ولیدل چې دا سرتیري یې کوچنۍ لور هم نه پرېږدي نو هغه ډېره په غوسه سول. تور داغونه د هغې پر مخ باندې راښکاره سول خو لا یې څه نه و کړي چې د یوه سرتیري له ستوني څخه وینې راووتلې. دا بل څوک نه و بلکې جیسن و چې له مرګ څخه بیرته راغلی و. اصلا جیسن په بنکر کې نه و مړ سوی خو دوی خپل له کنټرول څخه وتلی و او ټول سرتیري یې هلته وژلي وه. په هغه وخت کې هغه ډېر غوسه و. تور داغونه یې پر مخ باندې ښکاره سوي وه. سترګې یې سرې سوي وې. بدن یې زورور سوی و او ښکاره وه چې دا د پخوا جیسن نه دی بلکې یو عجیب مخلوق دی بلکې په یوه عجیبه بلا باندې بدل سوی دی. هغه سرتیري په لاسونو سره وهل او وژل یې خو سرتیرو پر ده باندې ډزې وکړې او هغه پر ځمکه باندې راولوېدی. کله چې سرتیري د بیت او زوی خواته ولاړل نو هغو دواړو
هغه جال مات کړی او تښتېدلی وي. سرتیرو یې د پیدا کولو هڅه وکړه. هغوی ته دا نه وه معلومه چې بیت خپله هم اوس په یوه عجیبه بلا باندې بدله سوې ده. د هغې څخه هم یو ډول پیری جوړ سوی و. هغې خپله لور په موټر کې پټه کړه او خپله یې د سرتیرو سره جګړه پیل کړه. ډېر سرتیر یې ووژل خو بالاخره خپله هم پر هغې باندې یو مرمۍ ولګېدل او د موټر پر چت باندې راولوېدل. د هغې لور چې په تیاره کې پټه وه دا ټول منظر یې په خپلو سترګو سره ولیدی. د مور او پلار دا حال چې یې ولیدی هغې هم له غوسې څخه خپل کنټرول له لاسه ورکړي. په یوه حمله سره یې یو سرتیر یې راوغورځوي. د هغه ماسک یې ورمات کړي او نږدې و چې هغه ووژني خو بیت یې لاس ونیوی او ویې دروله. هغې نه غوښتل چې لور یې په پیري باندې بدله سي. بیت خپله لور آرامه کړله. ورو ورو د هغې د مخ د رګونو شنې رڼاګانې ختمې سولې او بیرته په یو عادي انسان سره بدله سوله. خو د سرتیري نصیب ښه نه و. د هغه د خوندیتوب ماسک مات شوی و او ورو ورو هغه هم په وایرس باندې اخته سو. بل خوا جیسن په ډېر خراب حالت کې و. د خپلې لور مخ ته یې وکتل. د درد څخه یې د هغې پر سترګو باندې لاس راتېر کړ او خپل سترګې یې د همیشه لپاره پټې کړلې. هماغه وخت بل هلیکوپټر راغلی. بیت له خپلې لور سره وتښتېدله. د کثافاتو د غونډیو بغل ته یو تونل ته دننه سول. هلته یوه رڼا پر دې باندې ولګېدله. کله چې یې وکتل یو کوچنی هلک یې ولیدی. دا هماغه هلک و چې د کیسې په پیل کې موږ لیدلی و. دوی دواړه په هغه هلک پسې ولاړل. هلک هغوی یو غار ته بوتلل چیرې چې د هغه مور او پلار او نور خلک پټ وه. اصل کې دا ټول هغه کسان وه چې په وایرس باندې اخته سوي وه. د ژوندي پاتې کېدو لپاره مجبوره وه چې د موږکانو په شان باندې ژوند وکړي. دا وایرس خطرناکه و خو وژونکی نه و. دا وایرس هغه وخت حمله کوله چې څوک ویرېدلی وي یا ډېر غوسه سوي وي. خو هغوی زده کړي وه چې څنګه ځان کنټرول کړي. هغوی فکر کوي چې د ښار سرتیري ټول په وایرس باندې اخته سوي دي او عجیب مخلوقات ځینې جوړ سوي دي. خو په حقیقت کې دوی په وایرس باندې اخته سوي وه او له دوی څخه عجیب مخلوقات جوړ سوي وه. په دې سره زموږ کیسه همدلته پای ته رسېږي. که ستاسو ویډیو خوښه سوې وي مهرباني وکړئ ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه.